امریکا د کابل هوایي ډګر د برید د عاملینو په اړه د معلوماتو بدل کې $10 میلیونه جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې د داعش د خراسان ډلې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی $10 میلیونه جایزه اعلان کړه. یاد وزارت د دوشنبې په ورځ د فبرورۍ 9 نیټه چې د سلواغې له 13 نیټې سره برابره ده په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا $10 میلیونه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې په اساس یې د داعش خراسان ډلې دغه مشر یا وپېژندل شي او یا یې موقعیت معلوم شي. همدغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې ورکولو څانګه د داعش ډلې د هغو غړو په سر هم $10 میلیونه جایزه ورکوي چې تیر کال د اګست په 26 نیټه د کابل هوایي ډګر مخې ته په ځانمرګي برید کې لاس درلود. په دغه برید کې 14 امریکایي عسکر او لسګونه افغانان ووژل شول او ژوبل شول. اعلامیه وایي چې دا جایزه به د هغه معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې په هر هیواد کې د داعش ډلې د دغه برید د مسؤلینو نیولو او یا محکوم کېدو ته لاره پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې د داعش ډلې د 2020 د جون په میاشت کې ثناء الله د خراسان څانګې مشر وټاکه. وایي هغه په افغانستان کې د دغه ډلې د ټولو عملیاتونو او د عملیاتو لپاره د پیسو د برابرولو او تنظیم مسؤلیت پر غاړه لري. د 2021 د نومبر په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ثناء الله غفاري د نړیوال ترهګر په توګه وپېژنده. د امریکا حکومت د 2015 د سپتمبر په 29 نیټه د داعش خراسان ډلې د نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه وپېژندله او یو کال وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړه. د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې همدې ډلې یې مسؤلیت واخیست. په دغو بریدونو کې د کابل د هوایي ډګر ځانمرګی برید، په کندز او کندهار کې په جوماتونو بریدونه او په وسلوالو طالبانو بریدونه شامل دي چې لسګونه کسان یې ووژل او ژوبل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د داعش ډلې د دغه مشرانو په سر جایزې اعلانوي چې د ملګرو ملتونو د سار ډلې په تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له راتګ وروسته به هغه هیواد کې د بهرنیو اورپاکو فعالیت زیات شوی دی. راپور وایي چې څو میاشتې مخکې د اسامه بن لادن زوی عبدالله بن لادن هم افغانستان ته تللی و او هلته یې له طالب مشرانو سره لیدلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.